علماء په تاریخ کې داسې بیانې او لیکي ولم يعرف لأحد من البشر تزوج بنتي نبي غير عثمان رضي الله عنه. او د انسانیت په تاریخ کې د انسانانو په تاریخ کې داسې سړی نشتی سوا د عثمان رضی الله عنه چې هغه باندې د یو پیغمبر دوه لوڼه واده صرف عثمان رضی الله عنه. او دا دغه فضیلت امام بخاری یو روایت راوړی عثمان رضی الله عنه لګیا وی وإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق. الله رب العزت دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حق سره راولیږو دله نبوت ورکو. نو زه په هغه کسانو کې وم چې د الله او د الله رسول خبرې ته مې غاړه ایښودې وه. او کله چې الله نبوت ورکو رسول الله وسلم ته نو زه په هغه کسانو کې وم چې ما په ایمان راوړم. ثم هاجرت الهجرتین بیا مې دوه هجرتونه کړي دي. مدینې ته مې هجرت کړی دی، حبشې ته مې کړی، یا یې حبشې ته دوه هجرته کړي ځکه چې حبشې ته هم دوه هجرته شي. ونلت صهر رسول الله صلی الله علیه وسلم. او د رسول صلی الله علیه وسلم سره زما داسې رشته وه چې هغه زما سخر و. هغه کور د سخرګنۍ کور و زما، دوه لوڼه یې ماله وې راکړې. وبایعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما ورسره بیعت کړی دی. زما دوی په الله قسمي ما عصیته ولا غششته، ما چرته د رسول وسلم نافرماني نه ده کړې او ما چرته هغه له دوکه نه ده ورکړې حتی توفاه الله، تر دې چې هغه د دنیا نه لاړ. د هغه وخته پورې زه د هغه سره د هغه په دې بیعت او په دې خبره باندې مضبوط ولاړم. نو دا د عثمان رضی الله عنه څومره بیبي شوه؟ دویمه. کله چې تاسو د چا تاریخ اورئ، د چا وایم، صرف صحابه کرام نه یم، د هر چا تاریخ چې اورئ او دی مسلماني او پای کې دې سره چې د ښځې مثال کې شپږ وي، اووه وي، پنځه وي، اته وي، نو دا موږ څه ماشومانان نه یو چې یاره موږ دا خبره چې د څنګه اته ښځې کړې وي او یو ځای جمع کړې وي، دا خو نه منلو خبره. کله داسې وشي چې ښځې مړې شي، کله داسې وشي چې طلاق ورکړي. د هغې د لاسې چې هغه طلاقې شوي ورسره شمار کړي، یا کمې چې مړې شوي دي ورسره شمار کړي، نو هغه د څلورو نه زیاتې شي. د دې خبرې وضاحت ته ضرورت نشته ځکه په دې موږ پوه یو، په دې ماشوم هم پوه دی. ولا بیا مسې مخې ته خبر راله ما راته واضحه کړه. د عثمان رضی الله عنه درېیمه بیبي چې ده د هغې نوم دی فاخته بنت غزوان. فاخته او دا یو مشهور صحابي دی عتبه ابن غزوان رضی الله عنه، دا د هغه خور ده. او د دې نه الله رب العزت عثمان رضی الله عنه یو زوی ورکړی، د هغه نوم عبدالله. او هغه ته ویل کېږي عبدالله الاصغر، وړوکی عبدالله، ځکه چې یو مشر دی چې هغه د رقیه نه و چې وړوکوالي کې مړ دی، دا بل دی. د دې نه دا مسله هم راووته چې یو زوی له تا نوم ایښودی، دا بل هم ایښودی شي. دی خو مړ شوی دی، بلکې داسې هم ثابت دی چې یو ژوندی دی او د هغه یو نوم دی، د بل یې مکه ایښودی، و یو یې سره لوی ولګي، بل یې سره کشر ولګي. عرب د نومونو په دې مسله کې دومره سختیانې نه کوي او په کار هم داسې ده او شریعت هم بیا دغه خبرې حمایت کړی. لکه اوس ګوره د عثمان رضی الله عنه د دې مشر زوی څه نوم و چې مړ شو وړوکوالي کې؟ عبدالله. او د رسول صلی الله علیه وسلم د زوی څه نوم و؟ عبدالله. یعنې دا د هغه د ماما نوم دی. بیا د رسول صلی الله علیه وسلم د پلار څه نوم دی؟ عبدالله. اوس دې ته ګورئ، د نیکه نوم هم دی، د ماما نوم هم دی، او د هغه نوم هم دی، او بیا دا د کشر رور نوم هم شو. نو موږ خو لا نیکه او ماما پرېږده، دا خو داسې دشمني کته دي چې بیا به راښکاره هم نه شي په هغه ځي. کیلي کې که دا د چا نوم وي نو ته به دا دلته نه یې، بلکې باقاعده به اجازه تلي. او کله داسې ووایم چې بعیده به نه وي چې ستا م ورسره ولیکه او لیکل به ورسره وکړي، جا ما دله اجازت ورکړی، ته به وایي چې دا نومونه موږ اخیستي دي. بلکې ښه طریقه ده چې ستا نوم ژوندی پاتې شي. پوته خو به لګي که چې ده دا نوم، لکه اوس د یو سړي هغه نوم دی کوم چې د نیکه نوم دی، او دا د عربو کې ډېر، نو د هغه نیکه نوم یې په ژوندی پاتې شي، د هغه دا نوم. نو
هسې دا یو فایده مخې ته راغله چې دوی دې نومونو ته سوچ کوئ او دا د هر صحابي په سیرت کې دا قسمه فایدې مخې له راځي. د ده څلورمه ښځه وه ام عمرو بنت جندب او د دې پلار مشهور صحابي دی جندب ابن عمرو الدوسي رضی الله عنه. نو دا د څلورمه ښځه ده. کله چې د خیبر دا غزا وشوه که نه توجه که دی خو ما ته ساتي خبره به ښه یاده کړي. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د خیبر غزا وکړه نو د خپل قوم سره دا صحابي راغلی و جندب. بیا چې کله هغه جنګ واقعه را پېښه شوه چې هغې ته جنګ د اجنادین ویلی کېږي په هغې کې د شهید شوی 14 کال د هجرۍ. عثمان رضی الله عنه الله رب العزت د دې ام عمرو نه یو څو بچي ورکړي. معمولی تفصیل به یې ذکر کړو. یو مشر زوی و عمرو او ما تاسو ته تېر شوي بیان کې ویلو چې د عثمان رضی الله عنه 2 کنیتونه ابو عمرو ابو عبدالله. ابو عمرو ډېر مشهور دی. وجه د هغې دا دی چې دا عمرو پاتې شوی هر چې عبدالله دی نو هغه په وړوکوالي کې هغه مړ شوی نو دې مشر بچی شو. مشر ورته په دې ویلی کې یعنې کوم چې پاتې شوي دي کوم چې ژوند تېر کړی نو دا زوی د عمرو عمر نه عمرو په عمر او په عمر کې فرق دی او دې په مشهورو تابعینو کې و حدیثونه تیم را نقل دي. دویم زوی و ابان دم د دې زنانه نه ابان او دا ابان مشهور امام تیر شوی دی او مشهور تابعی او مشهور عالم او عبدالملک ابن مروان چې کله خلیفه شو نو په هغه وخت کې دی د مدینې والیم پاتې شوی دی. هسې رشتې او بچي او مشران او کشران داسې مزه کوي لکه دوی دا چې دي دی د پلاني صحابي زوی دی هغه د هغه رور دی دا د هغه خور دی هغه د لور دی. لکه اوس د ابان که د ابان تاریخ شروع کړي ته به ورته حیران شي دا دومره غټ عالم او فقیه تېر شوی او چې د د پلار هغه دې شروع کړو نو هغه ته به ښه حیران شي. بیا چې د پرونو پسې ورشي هغه ځان له غټ خلک دي. نو دا اصل وجه دا راته ووایم د الله د توفیق نه بعد د الله توفیق خو ټول نه اول دی چې بنیاد کله برابري که نه را روانه سلسله به برابري او چې بنیاد کله بېدینه او دنیا پرست او دغه قیسې لکه څنګه چې زموږ د دې د هرس د دنیا ځمکه کت او جیداد بره او هغه دومره وګټلی او ما دا زموږ د روان نسل دا قیسې اوري نو ستاسو تمه ده چې روان نسل به د دین اماماني بنیاد ته مضبوط کېده برکت به کې الله اچوي. ته خپل محنت او کوشش وکړه رب العالمین به که ستا په دې بچو کې 3 نشي 2 به یي که 2 نشي 1 به یي خو یو کس به پکې داسې یي چې هغه به د دې امت د دې ملت د دې قوم د علاقې د معاشرې به خدمت کوي په دې سره ذکر پاتې شي. ابان دا مشهور تابعي دی او د دې واجبه قصه راته وکړمه. د مرګ نه 1 کال مخکې په ده باندې فالج ورځ راغلی و په دې ابان باندې. هغې کې به یو ناشنا قصه هغه روایت چې دی امام ابو داود هم راوړی دی امام ترمذي هم راوړی دی. هغې کې هغه قصه دا ده ابان ابن عثمان وی سمعت عثمان ابن عفان دې سند ته وګوره. ابان ابن عثمان وی ما د خپل پلار نه اورېدلي دي عثمان ابن عفان هغه وی چې ما اورېدلي د رسول صلی الله علیه وسلم دا سند دی چې چا 3 پیرې بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم سحر وی ماښامه پورې به الله رب العزت دې د حادثې او مصیبتونو نه وساتي او چې چا 3 پیرې ماښام وي سهاره پورې به وساتي. دا ډېر قیمتي ذکر دی امید دی تاسو به وایي سهار 3 پیرې ماښام 3 پیرې نو دا خو مشهوره شوی و په خلکو کې چې ابان دا حدیث بیانوي
هغه معاشره دینداره او ما تاسو ته یو څو پیرې ویلي دي چې په هغه وخت کې د هغوی په زمانه کې د بېدینه به ناشنا و ځکه چې پوره معاشره کې به یو څو دانې وي لکه څنګه چې زموږ په معاشره کې د دینداره ناشنا ښکاري د هغوی په زمانه کې به د بېدینه ناشنا ښکاري نو هلته مشهوره و چې ابان حدیث بیان کړی دی وایي چې ما د پلار نه اورېدلي زما پلار د چا نه اورېدلي د رسول صلی الله علیه وسلم په ده باندې پالج راغ چې پالج راغی نو دی یو مجلس کې ناست و او د ده نه یو سړي دا حدیث په خپله اورېدلی و نو فجعل الرجل ينظر الیه اوس په ده باندې پالج راغلی دی دا یو طرف ولوالی دی غریب ناست دی بیمار دی نو دا سړی ورته په غور غور سره ګوري ابان ورته ما لک تنظر الیه ما ته ولې ورسلې ابي پوه شو وی ما ته ولې ګوري فوالله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم زما دې په الله قسم نه ما دروغ ویلي دی او نه زما پلار دروغ ویلي دی او نه رسول صلی الله علیه وسلم دروغ ویلي دی یعنې کوم سند چې ما ذکر کړی دی هغه دی خو دا پالچ چې په کوم ورځ په ما راتو زه غوسه شوی وم سهار جو دا غوسې د لاسه ما نه هغه ذکر یې شوی او یو حدیث کې داسې امام ترمذي چې کوم روایت راوړی دی وي اما ان الحدیث کما حدثتک حدیث ګورې حق حدیث دی کوم چې ما تا ته ویلی ځکه چې نه ما دروغ ویلي نه زما پلار دروغ ویلي خو په هغه ورځ ما ونوي لیمضي الله علی قدره چې الله رب العزت چې تقدیر کې کومه فیصله کړې ده چې دا واقع شي هلته تقدیر کې لیکلی شي ځکه حدیث کې راځي که نه چې کله رب العالمین خپله فیصله نافظوي که نه نو بیا دا سړی داسې شي چې په هېڅ پوه نه شي د سترګې د رب په اندازې کې بس کار وشي نو بیا ورته وروسته خلک وایي که تا دا کړی که تا دا کړی که تا دا کړی لکه هغه غریب به څه کړی وی هغه اسمانونو والا دا فیصلې لیکلې وه ځکه که تا دا کړی وی او تا دا کړی وی او تا دا کړی وی نو بیا خو دغه فیصله نه نافظېده او فیصله الله لیکلې ده نو ابان د دې سړي په نظرونو باندې پوه شو چې یاره دی ما ته ګوري چې تا خو حدیث ویلی او تا ویلی دی چې څوک دا ذکر ووایي نو په ده داسې مصیبت نه راځي هلته په خپله پالج د باندې راغلی دی نو هغه وایي زه غوسه شوی وم نو دې نه دا فایده هم راوته چې د غوسې یو نقصان دا دی پرون نابلوس پې ما خبره کړې چې غوسه څومره خطرناک شی دی یو نقصان یې دا دی سړي نه ذکر هېر شو نو ما په دغه ورځ ونه وي بس پالج را باندې د ده دریم زوی د دې زنانه نه د هغه نوم عمر او دی د دې نور ورونو په مقابله کې دومره مشهور نه دی څومره چې دا نور ورونه او اگر که دم د څو حدیثونه را نقل کړي هم دي خو د هغوی په شان نه د ده بل زوی د دې زنانه نه د هغه نوم خالد او د دې نه یو لور هم و د هغې نوم مریم او د دې خلکو دا ښایسته ښایسته نومونه دي اوس خو الحمدلله زمونږ خلک هم ډېر حده پورې چې دی نومونه ډېر مزېدار ږدي خو بیا هم پکې شتي بعض چې هغه دا بس په نادر نوم پسې ګرځي دا هم یو فایده یاده کړي یعنې زما ناشنا نوم پکار دی بس که هغه هر څه نو که هغه اوس مثال کې یو سړی نومونه یږدي بچو له په اخره کې الف نون راځي عثمان صفوان نو بیا به دی لازم دا سلسله پوره کړي که ستا شوق ته ته په دغه قافیه او قصه باندې بوځي بیا ښکلي نومونه وګوره نو دی بیا دې ته نه ګوري که چالاني کېښودو که پلاني کېښودو که علاني کېښودو خو چې اخره کې الف نون نوم چې غوره کې ښایسته که چېرته دا وزن او قافیه نه برابرېدلو داسې د قرآن ټکی نه دی بل نوم کېده ولې ځکه چې د نوم په ماشوم باندې اثر
بل دا په ښایسته نوم باندې سړی ښایسته ښکاري اسري. نو دا اوس وګوره دوی د دې بچو د نومونه څومره ښکلي ښکلي دي. خالد، عمر، ابان، عثمان، عمر، عبدالله، دا ښایسته نومونه دي او ډېر لرې هم په نومونو پسې مه ګرځئ. دا بس په دې نومونو په دې مسله کې ډېره دلچسپي لري، یو ته او بل ته یو نوم وګوره او بل لکه کتو ته څه ضرورت دی دقه یو څو نومونه پکې کښېږدئ. نه چې د چا نه وي دا بیا ګرانه ده، بیا ځان له لټوه دا ډکشنریانې که چېرته پکې داسې یو نوی درته پیدا شو هغه کښېږده. د ده پنځمه ښځه، پنځمې سره چې تاسو ته هغه فایده یادوي کومه چې لږ ساعت مخکې ما تاسو ته وویل چې دا ټولې په یو ځای نه جمع کېږي. پنځمه ښځه وه فاطمه بنت الولید المخزومیه او د دې مور چې دی ام حکیم، د دې فاطمې مور ام حکیم دا د ابو جهل لور وه، اسما د هغې نوم او دا د هغې لور وه. د دې دا پلار چې دی الولید ابن عبد شمس د فتح مکې په ورځ باندې دی مسلمان شوی او بیا کوم مشهور جنگ چې شوی معرکة الیمامه، جنگ د یمامه، په هغې کې بیا شهید شوی او د دې نه الله رب العزت عثمان رضی الله عنه له یو زوی ورکړی د هغه نوم سعید. دا ډېر مشهور انسان په تاریخ کې تیر شوی دی. الله رب العزت د ده په لاس باندې علاقې فتح کړي دي او کله چې دا شپږ پنځوسم هجري کال و که نه په هغه ورځو کې د خراسان والي دی و، دی د خراسان والي و. نو سمرقند چې کومه علاقه ده د الله رب العزت د په لاس فتح کړې ده. هم په هغې کې بیا د ده سترګې لګېدلې وه په جنګ کې او د هغې د لاسه بیا د مشرتیان پرېښودي وو او بیا واپس مدینې ته راغی، په مدینه کې وفات شوی. د دې نه بل زوی نو هغه نوم الولید او د دې نه یو لور وه د هغې نوم ام سعید. د ده شپږمه بیبي چې ده د هغې نوم دی ام البنین، نوم یې ملیکه و خو مشهور وه په ام البنین باندې، بنت عیینه ابن حصن. د دې د پلار چې دی عیینه ابن حصن الفزاري، دی د خپل قوم مشر و بنو فزاره او د ده واقعا موږ تاریخ کې ذکر کړی دی. د رسول وسلم سیرت چې موږ ذکر کوو د ده ذکر پکې راغلی. کله چې مکه فتح شوه نو دی په هغه ورځو کې مسلمان شوی او عثمان رضی الله عنه د دې زنانې نه یو زوی و د هغه نوم عبدالملک، د دې نه یو زوی و د هغه نوم عبدالملک. د ده اوومه بیبي هغه وه رمله بنت شیبه. ځکه خپل تاریخ دومره مختصر ختمول نه غواړي لکه یو نیم سړی وایي چې یاره زما یوه ښځه یو دوه بچي وي، لنډ تاریخ قصه ختم پلانې سو دا بچي چې الله رب العزت چاله ورکي نو د دې بچو سره رزق د دوی د تربیت اسباب هم الله اسانوي. صحیح ده؟ دا نه چې اوس یو سړی بلکل وایي چې یاره دا خو دې کې وقفه کول دا به جونی نه نه، موږ دغه مطلب دا نه دی. خو لکه د یو نیم سړي دا مطلب وي چې دا بچي دا د غریبۍ یو سبب دی، نه داسې ډېر شوي دي چې یو انسان غریب وي الله ورله بچي ورکړي دی مالداره شوی دی. کېدای شي تاسو ته هم څه واقعي معلومې دي څه کسان لیکن هغه سره خپل رزق الله رب العزت رالیږي او تا له چا درکوله، تا د کوم ځای نه خوړه، تا له چا درکوله. نو چې کوم رب تا ساتي او د اوسه پورې ساتلی هماغه رب به ستا دا بچي ساتي. نو د ده اوومه ښځه د هغې نوم رمله او دې ډېر پخوا اسلام قبول کړی او مدینې ته هجرت کړی او د دې پلار چې و شیبه ابن ربیعه هغه د کافرانو په صف کې و د بدر په میدان کې او په هغې کې هغه مردار شوی او لور یې بیا عثمان رضی الله عنه ته واده شوی. عثمان رضی الله عنه الله رب العزت د دې رمله نه یو څو بچي ورکړي. پته یې چې دا به چا ځان سره نوټ کړي که نه یې ده دا بچي تاسو را کوم چې لیکل کوئ که زه درته وایم چې بچي شمار کې شمارولی شئ
او دا ورسره هم زیاتي کوي. د دې نه یوه لور وه عایشه، بله لور یې وه ام ابان، درېیمه لور وه ام عمرو. دغه درې لوڼې وي او زامن یې د دې بیبي نه دي شوي. د ده اتمه بیبي وه نائله بنت الفرافصه. دا ډېره فصیحه او بلیغه زنانه وه. عثمان رضی الله عنه چې کله دې سره واده وکړو په هغه وخت کې خلیفه و، یعنې خلافت ورته میلاو شوی او دې سره یې واده وکړو. دا اوله نصرانۍ وه، د نصاراو په مذهب باندې وه، بیا د اسلام قبول کو. نو د عثمان سره د نکاح نه مخکې د اسلام قبول کړی دی. خصوصا دا زنانه یاد ساتئ د نائله، د دې ذکر به هلته راځي کله چې عثمان رضی الله عنه باندې خوارجو حمله وکړه او هغه یې شهید کو. نو دې څه چل کړی و چې تاسو ته یادوي. دې انتهایي د وفادارۍ ناشنا مثالونه قایم کړي وو په هغه ځای کې. او د دې نه الله رب العزت یو لور ورکړې وه، د هغې نوم و مریم. ټول سوي شو لکه اوس ما ته یاد نه دي، یا به ته صحیح وی یا به یې غلط وی، خو چې تا کوم لیکلي په هغې زموږ اعتماد دی. عمر دی، ابان دی، یا عمر دی، یا خالد دی، یا مریم ده، او بیا دا ورپسې ولید سعید عبدالملک. ما ته بیا هم شکي ښکاري ځکه چې په اوله کې تا دوه عبدالله پرېښودو، یو عبدالله لوی دی یو کشر دی، تا بیا پرېښود. بیا هم حدود تاسې شمار نه دی کړی. دا چې ما شمار کړی وی نو ما به درته په اسانه ویلي، خو بیا هم داسې ووایه چې د حدودو دغه لس کم یا زیات. الله اعلم.